الفصل الأول کی حدیث راوړی دی عن ام حبیبة رضی الله عنها. ام حبیبه دا خبره کوي. ام حبیبه پیژنئ؟ د ابو سفیان لور ده، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبي ده، د معاویه رضی الله عنه خور ده. ام حبیبه دا خبره کوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة، چا چې په ورځ او شپه کې 12 رکعاته لمونځ وکړو د فرضونو علاوه، بني له بیت فی الجنه، الله به له په جنت کې کور جوړوي. دلته علما ګورې دا قید لګوي چې دا د سړي همیشه دا کاري، یعنې 12 رکعاته کوي، دا نه چې راشي یو ورځ به وکړم چې یو کور جوړ شي او بیا ختم. نه، دې طریقې دینداري او دا خبره یاد ساتي. اکثر خلک زمونږ نه تپوس کوي، وایي د سنت پرېښوده. سنت کې سړی کله نه کله پرېږدي، څه حرج پکې نشته. سنت ورته وایي په دې چې واجب نه دي، خو د دې په پرېښودو باندې همیشوالی دا د انسان په بېدینۍ باندې دلیل دی، او په دې باندې دلیل دی چې سړی د دین قدر نه لري، او کله نه کله سړی پرېږدي. اوس کله نه کله یو سړی پرېږدي، کله نه کله سنت پرېږدي. د خوب وله ډېر ورځي، یا ستړی دی، یا بل څه مصروفیت دی، څه حرج پکې نشته. خو د دې نه همیشه دین جوړول او همیشه په دې طریقه باندې عمل کول او همیشه د دې نه خپل یو لارې جوړول، دا د بېدینۍ دلیل دی او د بېدینۍ علامات دي. نو چا چې وي ورځ او شپه کې 12 رکعاته لمونځ وکړو، 12 رکعاته لمونځ وکړو د فرضونو علاوه، او دا د عادت وي، بني له بیت فی الجنه، الله به په جنت کې کور جوړ کړي. به تفصیل بیان کړی دی چې دې تفصیل څنګه دی. 4 قبل الظهر، سلور د ماسپښین د منځ نه مخکې، ورکعتین بعدها، او دوه رکعاته د ماسپښین نه بعد، ورکعتین بعد المغرب، او دوه رکعاته د ماښام د منځ نه بعد، ورکعتین بعد العشاء، او دوه رکعاته د ماسخوتن د منځ نه بعد، ورکعتین قبل صلاة الفجر، او دوه رکعاته د سحر د منځ نه مخکې. ټول څه شو؟ ټول چې 12 شو. دا حدیث امام ترمذي راوړی، امام مسلم یې روایت راوړی، پای کې داسې دي: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة. هر مسلمان چې الله د پر 12 رکعاته لمونځ کوي د فرضونو علاوه، الا بنى الله له بیتا فی الجنه، او الا بني له بیت فی الجنه، الله بدل په جنت کې کور جوړوي. څومره په اسانۍ به ورته د کور ملایږي. د دنیا د کور دپاره تاسو څه نه دي کړي، او بچي دې پرېښودي دي، او ښځې دې پرېښودي، او مور پلار دې پرېښودي، دلته ناستې د کپیل خبرې وړي، او ویزه ده، او شریکه ده، او کمپني ده، او بیا هم خوند دلې درکوي. دا ریال چې وي نه، روپۍ چې وي نه، زړه دې چې توپونه ووایي، سخته دا ټوله هېره شي. وجه دا دی چې دی وایي زه یو کور جوړ کړم، بنګله به جوړه کړم، ګاډی به والم. هغه کور ته خوشحالېږي چې هغه وختي تور یو څو ورځې بعد ته بیا لاړ شي. او چې یو سړي ته جنت کې کور ملوي، او په دومره اسان عمل سره 12 رکعاته لمونځ کوه د فرضونو علاوه، الله د جنت کې کور درکوي، او بیا هم یو سړی نه کوي. نو دا د انسان ګډه بدبختي او کوتاهي ده، او دلیل دی په دې باندې چې الله د دې لپاره خیر نه